تا نسته نوبت ورکوو چې ته به په خپل نوبت کې راشې خپل نوبت راشي ورکړی دی زموږ نوبت ولې نیول کېږي ستا نوم چې دی راشې دا خو ټول دلته دا ټول شاعران چې راغلي دا ټول درباري دي دلته ټول درباري او ټول درباران لمبر ورکول کېږي زما ته ورځې کېږي زه راغلی یم پېښور نه ما هلته هغه ورکړی زما ته وایي چې شعر مه وایه وایي کفار به تښتي چې تر څو مجاهدین ژوندي وي کفار به تښتي چې تر څو مجاهدین ژوندي وي زموږ امیران ملا عمر او ګلبودین ژوندي وي کفار به تښتي چې تر څو مجاهدین ژوندي وي زموږ امیران ملا عمر او ګلبودین ژوندي وي هم به قلم هم به په توره دا خپل دین خپروي هم په قلم هم به په توره دا خپل دین خپروي تر څو چې دا د پاکولتوب محصلین ژوندي وي ډېره مننه وایي کفار به تښتي چې تر څو مجاهدین ژوندي وي زموږ امیران ملا عمر او ګلبودین ژوندي وي هم په قلم هم به په توره دا خپل دین خپروي تر څو چې دا د پاکولتوب محصلین ژوندي وي وایي د یار په سر د یو څو د غزل بیتونو هغې نه وروسته بیا زما نظم شروع کېږي وایي د یار په سر ما رقیبان ټکوي چوپ پاتې یم کله ناکله مې خپل ځان ټکوي چوپ پاتې یم او زه به د دې کړو ظلمونو بدل ستا نه اخلم که مې روسان که مې ایران ټکوي چوپ پاتې یم وایي زما نظم دی وایي دا سینه مې د دردونو ډکه کړې زما د ګران ولس غمونو ډکه کړې په لیدلو به یې تاسو شئ حیرانه دومره غټ دي چې رسیږي تر اسمانه وایي درد هغه دی چې د زړه پې وخوږېږي په والله چې زما زړه خو پې پړسېږي شوم بې صبره فدایي ته مې زړه کېږي د یهودو ته مې وینه راخوټ کېږي نظم اوږد دی ډېر اوږد دی تېر به شو وایي دا خاوره بیا یو انقلاب غواړي د دې یهودو نه حساب غواړي دوی په ټوپک ویشتل مزه نه کوي دوی د طالب غوندې قصاب غواړي دا د دنیا ټولو کفارو ته چیلنج دی دا بیت وایي په والله که رانخلا شي نړیوالو په والله که رانخلا شي نړیوالو که تر منځه مو دنیا شي سر به خوري دا خو 240 ملکونه دي راغلي که دا ټول جهان هم راشي سر به خوري په ایمان کلکه عقیده لرمه زړه کې سپېڅلې کلمه لرمه زه لیونی د تورو غرونو یمه زه لیونی غوندې جذبه لرمه دا د نړۍ کفر راته هېڅ نه ښکاري ورته جهاد غوندې وسله لرمه دې ځوانانو ته مې یو پیغام دی وایي دین به په موټو او په تورو ساتو دین به په موټو او په تورو ساتو نه په دعا نه په خیرو زلمیه که چارې دین په شنو ډالرو خرڅی نو خدای دې مړ که په پیسو زلمیه زه خپل شعر مکمل کړم څه صبر وکړه وایي زما بچي دلته د ویرې نه یخني ونیسي ستا چې ایرپورټ نه بې پیلوټه تیاره ووځي دا پاکه خاوره غلامي ګوره د چا نه مني د دوی به هم لکه روسانو جنازه ووځي او ته به تر کومه اسامه وژنې څه یو خو نه دی ته به تر کومه اسامه وژنې څه یو خو نه دی او اوس به د هر پښتون د کوره اسامه ووځي دلته به بیا د شریعت بچي دولت جوړوي د دې وطنه د کرزی اوبامه ووځي دا د دروغجنو میډیا ته دی دا د دروغجنو او بېواکو میډیا دوی وایي ننګرهار خو د ادب زانګو ده دا سراسر دروغ دی ننګرهار پخوا وه د ادب زانګو او اوس ننګرهار ده دا خو ډب زانګو ستا په روغتون کې ډاکټران ډمان شو په پوهنځیو کې استادان ډمان شو د موسیقۍ سامان آلات ځان ته اوس ټول غږوي
ځان ته دوکړې ځان ته باجې او ځان ته ډول غږوي وایم ستا په روغتون کې ډاکټران ډمان شو په پوهنځي کې استادان ډمان شو د موسیقۍ سامان آلات ځان ته اوس ټول غږوي ځان ته دوکړې ځان ته باجې او ځان ته ډول غږوي که یې دروغ ګڼئ ولاړ شئ انټرنیټ ته کښېنئ او بیا به وګورئ چې ډمې څنګه تاویږي بیا به وګورئ چې ډمې څنګه تاویږي ډاکټرانو ته په کوم هنر تاویږي چا په لاس کې شرابونه دي راخیستي چا په لاسو کې نوټونه دي راخیستي دا زمونږ د روغتون ټول ډاکټران دي هم ښاغلي استادان دي پښتونه مسلمانه ورته څنګه غلی پروت یې پخوا کې دي پراته دي یهودان او انګریزان بېګا مې ستا د ښار په یوه لوحه کې داسې ولید په دې ښار کې به هم لیدلي په لوحه کې چې طالب ترهګر زمونږ د دین دښمنان وایي ثابتوم درته وایي پښتونه مسلمانه ورته څنګه غلی پروت یې پخوا کې دي پراته دي یهودان او انګریزان او پرون مې ستا د ښار په یوه لوحه کې داسې ولید لیکلي طالبان زمونږ د دین دي دښمنان او دا کوم د اوس منطق مولا د کوم ځای نه راوړی یهود شو مسلمانان شو کافران وایي د بلې خوا ډیموکراسۍ رانه جامې وویستې بربند ولاړ یو د پردو مخې ته والله چې ټول خو د حیا نه خلاص کي څوک د تورپوستو څوک د سرو مخې ته دا چې راغلي زمونږ خیر نه غواړي هر کله مونږ کې فساد غواړي زمونږ دین زمونږ پښتو ختموي دلته دوی خپل کلتور آباد غواړي ما خوله تړلې خو ما نه پرېږدي ډیموکراسي دې اجازه راکوي بل ته هم وایي ځان تیار کړه ورته ما ته هم لاسو کې وسله راکوي او ډیموکراسي دې نور د عقله د وتلې خو ما تا افغانه ځان باندې منلې هغه دا ده چې په هره اداره کې هره پیغله بې حجابه ګرځېدلې په پتلون کې چې له کوره ښار ته وځي هر اندامې پکې ځان له ښکاري زه څه نه وایم تاسو فکر وکئ تاسو وګورئ همدې ته اسلام وایي دلته د کښې په دې غونډه کې دې فرهنګي غونډه کې چې زما خویندو ته کنځلې کېږي دا ستاسې بې غیرتانو دپاره د شرم ځای دی دلته ستاسې خویندې راسې دي دلته دا سپی ورته کنځلې کوي او تاسو ورته ولاړ یئ دا د شرم ځای دی دا د مزارج ګل میله نه ده دا د ننګرهار د اوسۍ میله ده او د دې د اوسۍ میله نه دي زما سلامي زه پامان هر سړی به خپل کار کې کښېني تاسو دا شاعره ستاسو دپاره ده وایي په پتلون کې چې له کوره ښار ته وځي هر اندام یې پکې ځان له ښکاري زه څه نه وایم تاسو فکر وکئ تاسو وګورئ همدې ته اسلام وایي په حاشله سره واوښته خبر شه د دې کار مخه نیول مونږ له پکار دي تش په چغو باندې نه کېږي پښتونه د دې خلکو سمول مونږ له پکار دي د ډیموکراسۍ په معنا ښه پوهېږي دا بې غیرته یې معنا نه کوي د ډیموکراسۍ په معنا ښه پوهېږي دا بې غیرته یې معنا نه کوي الو چې زما دا سر ځیم که نه سرونه مو ودرېږئ نه تو ما شاگرد دیکھ استاد محترم دا دې خلکو نه